ګور دوستانو کله سم تاسو ملګری یا بل څوک په واتس اپ باندې میسج درولېږي کله تاسو د دې میسج وګورئ او جواب نه کوي ور نو بیا دغه کس له تاسو خوا بدیږي تاسو په واتس اپ کې د موږ میسج وکړئ موږ ته جواب هم نه کوي را نو په دغه وخت دوستانو تاسو د واتس اپ یو ډیر خوندور سټینګ درخې ما کله تاسو دغه سټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو بیا هر څوک تاسو په واتس اپ کې میسج درولېږي کله تاسو د دې میسج وګورئ نو دغه کس به سر نه در خلاصيږي تاسو زموږ میسج کتلې دا او کوم نه ده کتلې تاسو به وختي لا د دې میسج کتلې وي او د دې سټینګ په سره دوستانو تاسو د یو چا د واتس اپ سټیټس هم کتلای شي یعنی تاسو ملګری یا هر چا د واتس اپ په سټیټس باندې هر شی ور کړی وي کله تاسو د دې واتس اپ سټیټس وګورئ نو هغه کس ته نور معلومیږي تاسو زموږ د واتس اپ سټیټس کتلای دا او کوم نه ده کتلای تاسو به وخت لا د دې واتس اپ سټیټس هم کتلای وي نو ډیر خوندور سټینګ د دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سو نو ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو دوستانو دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ کله سم تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ ګور دوستانو کله سم تاسو ملګری یا بل څوک په واتس اپ کې میسج درولېږي کله تاسو د دې میسج وګورئ دا هغه کس خو د سر در خلاصيږي تاسو موږ د واتس اپ میسج وکړئ اوس مثال زرا اعظم لدای واتس اپ او د غبل واتس اپ ته میسج را لګم ما مثال ته هاي اور ترا سند کړئ ګور دغه میسج ما سند کړئ تر دا اوس ګور دغه میسج مال ته نه د کتلې بلو ټیک نست ور سره اوس که چیرې زه دغه میسج دلته وګورم ګور دغه میسج ما وکړئ دلته ګور اوس اتوماتیک بلو ټیک ور سره رالی یعنی هر چا ستاسو میسج را لګلې وي دغه سر در خلاصيږي تاسو خو د موږ میسج وکړئ نو سره دوستانو تاسو ته هغه سټینګ درخې ما کله تاسو هغه سټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو بیا تاسو هر څوک واتس اپ کې میسج درولېږي او تاسو د دې میسج وګورئ دغه سر نه در خلاصيږي نو دل ور سمپل تاسو ولر واتس اپ خلاص کی په دا کونج کې درې ډاټ اپشن د دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا دې کې اخري اپشن د سټینګز په سټینګز باندې کلیک وکړئ بیا دې کې دویم اپشن د پریویسی دغه پریویسی باندې تاسو کلیک وکړئ ګور لاندې موږ سره د ریډ ریسیپټس په نامه اپشن دغه اپشن به آن وي دغه اپشن به تاسو بند کړئ کله تاسو دغه اپشن بند کړئ دوستانو ګور له دې بعد تاسو هر څوک میسج راولېږي نو اوس مثال ما ګور بیا هاي دوه واره ورته راولېږي ګور دغه میسج تر دا سمانه ده کتلای صحیح ده اوس درالم دغه میسجان ګور د دواړه ما دلته وکتل دغه میسجان ما وکتل تر دا اوس پورې ګور دلته بلو ټیک نسته ور سره دغه رقم کچیر تاسو څوک وایس میسجان درولېږي ویډیوګان درولېږي هغه ویډیوګان کچیر تاسو وګورئ بیا هم دغه کسر نه در خلاصيږي تاسو زموږ میسج کتلای ده کوم نه ده کتلای او دغه رقم دوستانو کله تاسو دغه سټینګ کړی وي بیا کچیر تاسو د یو چا د واتس اپ سټیټس هم وګورئ پس مثال دغه کس په د واتس اپ سټیټس دغه شی ور کړی ده نو دا ګوره ما وکتله اوس دغه کس ته نور معلومیږي چې اوس ما د واتس اپ سټیټس کتلای ده نو ډیر خوندور سټینګ دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي نو ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه نه دغه تر کې فائدہ واخلي نو ملګرو په نور خسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان